بس داسې په سوا کوي دا به ګل د غجاره پونه مې ومنه امید لره چې ټول وریغ جوړ خوشحال وسای کلیوال ماحول سره جوړ شوی دی او د کلی خلک سره نوستي بیا دا مهال تاسې موږ سره یو مشر وینئ جنرال علم خان جنرال علم خان هغه سړی دی که تاسې لیدلی په سعودي عرب شي د مسافرتي شپې سبو کولی بیا یې دا مهال خپل کلی وزیرستان ته راغلی دی دا کوم یوه ویډیو کړې وه ډېره مشهوره وه هغه ورور ته یې کال کړی و چې پټني نه ریپې مې درله شلي دي هغه دا سړی دی هغه چې پټني نه ریپې لا شلي وې د نه پوښتنه کیندل هغه دا یو پیغام ورکوي د بچو نیکشن اولی دی چې د مرغۍ په باره چې تاسو مرغۍ ماولی سئ مزاحیه سړی دی خو د نه موږ دا پوښتنه کي چې په سعودي عرب شي په ده باندې څه خورې زورې تېرې شوي دي هغه یوه خبره که دی وکړو هغه د بلې وله وږي کلش کې میناول ته خپلې جامې وکړي هغه غریبې دې څه وکړل هغه غریبې دې چېرله شلي وي غریبې خو بس خدا د جنت غریبې خو نوم ځای چې غریبې خدا د چې نن یې تو سره صابه یې مو سره هغه سره ورن مو ولش کې هسې و د بدخار ځای غونډه و څېره دې درله شلي داسې وایي کاروباري نه وکړل نقصاني نه وکړل خو بس مش الحمدلله ارګاټل یې مو ویې لوړې بې خفا نه یې صحیح خبره دا خبره وه د خولو خبره ته وکړم ته چې وله خبره وکړه بلې وله خبره وکړه بلې وله دا خبره وه چې مکه ته تللې وي واج ته پات چې خو دومره سخره شوي چې په خپلې پیسې شی نه میلاوېږي زه داسې مست وم ډېر بې ټیمه و لږ کې میده خالي وه وږی وه چې کله په مانځه کې نو سعودیون وي دا چرګې بلي په ډبې شه باندې آی چې کله خلوص یې کړلی موږ چې شاخ مې وکړې دې درم نه ډېر کوچ دا ویلې ولې دا ګونګا دی خو موږ خیر دی خپل پاټ ورسره وکړه دا زه نوس یې ور دا سار مې ډېر بابار وم بس چې کله سعودیون چک شول بلې ته راغله خو بلې داسې بلې نه وه عزتمن یې برېڼې بلې اوس څلور زره کړه عمر وم دا به وطن یې بابر وي لکه سړی د راشي رایې وه چې کله دا بده مانشه بلې ته راغله لاستي مې دا غږ په ونه کې چې پشي بس داسې مې پسې وکړه بس شای مې ورنارزما کړم بس داسې نرخ بلې د څرنګې ور ولګېده چې دا سر باندې ووښتل یاره بلې خو پاسې کې چې دا را مصروف شوه چې په ټوپونه یې دا را خبره وکړې موږ چې ټوپون ور ټانګول هر تا ته ویل چې بل څنګ کیسه راغولېدو چې دا را غټ بلای راغله چې دا څه نامونه خبره ده دا څه نامونه چال یې وایي بلې خو بغانه پوهېږي بیا هغه پښتنه پوهېږي هغه په عربي ورته یې اخو د سعودي عرب ژوند ورته په تو ځاسې خورې نور ځوانان راغلل او دا ځوانان چې دا ګرځي دولته دا کلینډر راغی څه کلینډر دا تو کلینډر دی او صاحب بالکل د غجاره پونه اول بل نه راو اپستانه کو دا ملیونر وریا کراچ کال و دا ډاکسن په دا ورته ټکس راوځي چې ملیونر غرام کو دا مقصد رمضان میاشت راوند رجار راوند رمضان میاشت راوند شیماتینه غیباتینه ما کې سای دخل تا کار رو ساډر ورتی او کار چې چا دا کار ورسیا په خون وای سای په خون بر وای سای او لډو چکه به شبر سای ټي وي په شبر سای رجا بارغه طریقہ بارغه ونځستای او تر وی به شکه سای دا دا شیر د زرجفا د شول دا د پر د څه خیال دی پر کلین کې واخشه ودا دا څه کاروبار دی ته مندره دی ودا ځوان ته دغه اصله یا ګرځي ودا دا پکوړه ده بخای بس بل کاروبار خو دی نه پکوړه ته خپل رنگ نه ورڅکته دغه څه انا مالک دای یو ساړي ډېر ذات کې څه خدمت کې څه او دا په طریقه سړای دی د میجه کلی مشار دی څنګه مشار دی زهر غلا یو منا چال امبر نه باري مې یو لمبار غواړم واسکټ درکه ته اصل امبر دی ډاکټرونو سره یې سب کته وی دی او لشکې د حکومت سره یې او دا کله کله غا غوړي چې مې جری غوړي دسه لکه یو غونډې سره بي پروګرام یې د سره شته یې د سړی سره ها راکټ را د وخت ورچې کله کله راکټ را نه چټېری نه خلص کې په ګډ کې ودراوي انا وردا دغه راکټ را چې په ګډ کې ودر ګلدالو کا سن نه سره لګا زړ کې نه قبر ازړ کې نه قبر نه وي چې حالي سترګ بوته وینر ده غال نه وي میشل خملا مو ډېپټه مو کړی دي چې راکټ لاره دا ورغه د راکټ لاره مې په ژوندۍ په شموسو بس شي چاوار خو شکشن استل داس مرتا وکا تلا مو چې را دا شای لور رواني چې کارونی نه پای سیر بوټی نه دي
شیربوډي نه معلومېدل سټیرنګ یې داسې و لکه اتور نه چې جوړ کړي بیا مې کیسې چې کله چینه بریکینه وکړه دغه نه ټرېلو غوندې خو نه وي یو پیډل داس و بل داس و بیا مو په ریواره سو شبې تلای جا په ټک شو غوندې داس وای چې وخت وته مو واس و سار مې څخه دای نه شو دا چې سار مو وایس په ولس مې کټ کاوه نه شو مرجان ډېر کو دغه چاولې ډېر یا خیری یو ورته په بورې دا ور لا کړل دا غاس په ورغله خو بریر ونی ولا کای سمندر ته مترې دی یې غنا بیا چې کله بلا پراخ په یوډا ډېر خواش مو چې بلا پراخ د یوډا په 70 روپے ورزنا لگا ولای و ناز 30 روپے کا سیر ورکول د شي ورکول چې کله بیا ورغه باسي ولا خو ډېر زر زر کې ولا په دې د مزيرون دي جاړې جوړاوي چې کله په درمه ده په ورلړا کړه یې شي قاتل نه وي یاره لاره ویلوړه نه اجازه زه پاداس کړکې ورو یاستل بس زه ول کاسي دا پېښ کړم چې کله پېښ کړم 25 روپے متارو کړم مزي کترګه په ولي وړا ولا نه داس خورې مزيره مش کړی د سان شاه کیم خالق مستای دا جنرال علام خان ورته غلایا ودا د نصيحت کوم دا د نصيحت کوم چې د مرغه واخر وای او یې مرغه سره وړر خیال کستای او مرغه ته به ورسای منزول ورته جوړاوي د ګولو جوړاوي سای ورته مرغه ولستای نه چې مرغه ډېرې شي وطن په خپلې شي خوان کو دا یو قسم اوازونه خوان کا څنګه دا د خپلې کیسه وکړه نه باندې کې بچونه پوتې شي لندا تاسو ته ویلې داس کونه دراب ولې دا په کوم قانون شې دي صحیح لکه چا وویستله ها چې څک مرغه وولي او بیا ز خپل کتو وردا کسه په جامات شمه جیل جوړ دی سلوش ور د جلو وشن کی دا زبر کاوم کاسه ګرنا مرجانا بیا والم دا خو تو خو دا غابل کی تاسو غدان د لندن دا دغه دا افراط غوړ چې دا شای ما جوړای سای دا ودی کاندورون ته چې بچا پیره ربړینا نه کو چاته وایي چې بچا پیره ربړینا بچا پیره نقشي بچا پیره ګوتمی غاشي وخت او سخت اساس زبر کوم خبره د کیسه مرغه وشتلې دي مرغه وشتلې هم مخه مرغه وشتلې پر ازماک شم پاتورینه وشتلې مخه مو یا مرغه وشتلې و یا مو په مخه 10 وخت چې مو کوټ و مې چې مرغه مې وشته مونږ په کوټ شور کا شوی و چې کله مرغه دا راور کا په کوټ شه داس مستیا ولو خو جمع خو بدله خو نه یاره زین چې پینځم ورځم په کوټ شه میندا په مرغه دا شوی لکه صاحب پیندا چې واسر یې داس وی مغزه بس بیا مې خود وخوړه نه یو کی بیا بل ویډیو کې مې روز تاسو ار وخت پراونه ټوکې ډرامې ویډیو ار مزدګار سپیشل کې دردا نو دا د جنرال علم خان سره ځانګړي خبرونه کا ژوند وفاوک لبیو د سره ملاقات کی نوی ویډیوګونه پتا مې سجستای کا ژوند وفاوک لبیو ملاقات کی شي دی بیا د پر د خدای پامه